د کراچۍ تر شا کوچنی جاوید غواړي چې خپل راتلونکی په زده کړو روښانه کړي، خو بد اقتصادي وضعیت یې مخه ډب کړې. هڅه کوي چې دی په کم عمر کې د کورنۍ لپاره سحر او ماښام ډوډۍ پیدا کړي. جاوید چې اصلي د لوګر ولایت اوسیدونکی اوس په خوست ښار کې ژوند کوي. دی په خوست ښار کې کراچۍ چلوي. د ده په خبره چې پلار یې هم لاس ګاډی چلوي. نورې له جاوید څخه اورو. نوم دې څه شي ده؟ جاوید. جاوید د کوم ځای؟ لوګر. لوګر یې؟ لوګر کې د کوم ځای؟ چارخ. چارخ. ښه، څه کار کوې دلته؟ ګاډی چلوم. ګاډی چلوي. څومره وخت کېږي؟ 2-3 کاله کېږي. 2-3 کاله؟ څو کلن یې؟ خبر نه ماله څه کاله. عمر دې راته نه ده معلوم؟ ښه. پلار دې څه کار کوي؟ ګاډی چلوي. ګاډی چلوي. په څو روپۍ ګټې ورځ کې؟ کله 100 کله 50 ګټم. څومره بار وړی سې؟ 2 بوجۍ اوړه وړی شم. 2 بوجۍ اوړه؟ که چېرته ګاډۍ در نه وغورځېږي بیا څه کوې؟ نه شي جګوی؟ جګوی شم. مکتب وایې؟ نه. ولې؟ پلار دې څو روپۍ ګټي ورځې؟ هم 100 ګټي کله 50. ښه. تر څو بجو پورې د ورځې کار کوې؟ نو مازدیګر. مازدیګره پورې کار کوې؟ کور دې چېرته ده؟ کبار ترې یم. دلته هم کور کرایي ده؟ څو روپۍ کرایه ورکوې؟ 6,000. دا بیا پوره کولی سې؟ مکتب نه وایې؟ نه. ولې؟ روپۍ نشته. روپۍ نشته؟ غواړې چې مکتب ووایې؟ جی. څومره ورسره علاقه لرې؟ چی سره؟ درس سره. ډېر. ډېره؟ دا په داسې حال کې ده چې جاوید او د ته ورته نور په سلګونه ماشومان په سختو او درنو کارونو باندې بوخت دي. عرفان الله همت، سولې پیغام راډیو، خوست ښار.